میدان وردګ هم یو له هغو ولایتونو دی چې په پراخه کچه طبیعي ځنګلونه لري. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 1100 هکتاره ځمکه طبیعي ځنګلونو نیولې او د ساتنې لپاره یې خلکو ته په بشپړ ډول عامه پوهاوی ورکړل شوی. میدان وردګ ولایت کې تقریبا 1100 هکتاره طبیعي ځنګل وجود لري. دغه طبیعي ځنګل په مختلفو ولسوالیو کې ده چې له هغې جملې څخه په جلریز ولسوالۍ کې د ځنګل شتون لري، په نرخ ولسوالۍ کې شتون لري، په چک ولسوالۍ کې همدارنګه په سیدآباد ولسوالۍ کې شتون لري. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي طبیعي ځنګلونه د هېواد شتمني، ښکلا او د الوتونکو مرغانو او وحشي ژوو کور دی او له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې بیا زرغونتیا او ساتنې ته یې ځانګړې پاملرنه وکړي. ځنګلونه زموږ د وطن ښکلا ده او د یو دولت سرمایه ده او د حیواني ژوو یو کور ده. طبیعي ځنګلونه خو په هېواد کې ډېر شرط دي، اساسي دي او طبیعي ځنګلونه د سیلونو مخه نیسي، ښکلا راولي، اکسیجن تولیدوي او یو ملي شتمنۍ ده چې به ټول خلک د هغو په ساتنه کې حتی یو فریضه ده چې به ټول خلک په هغو ساتنه کې څنګ واخلي او طبیعي ځنګلونه ښه وساتي. الحمدلله زموږ خلکو ډېره پاملرنه ورته کړې ده. تېر کال چې وچکالي وه خلکو د وټر پمپو په واسطه باندې اوبه کول ځکه چې هغه ته ډېره پاملرنه وشي. ځنګلونه زموږ په ژوند کې ډېر رول لري چې خلکو مثال د تفریح دپاره ډېر کاروي که نه خلک ورځي او بل وطن ښه پې ښکارېږي. مسؤلین زیاتوي چې دغه ځنګلونه د میدان وردګ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شتون لري او له هېوادوالو غوښتنه کوي چې په ساتنه کې د یاد ریاست سره همکاري وکړي.